دا راته ووایي چې په اسلام کې کمې زنانه سره لیدل کتل لاس ملاول مجلس کول ناسته پاسته اسلام کې ناجایز دي او حرام دي. یاره جی دا خو ماشاءالله ستاسو دا ټاپک ډېر مزیدار دی او دا یو داسې ټاپک دی چې دا لکه اوس هم په کار راځي بیا به هم راځي او د دې نه مخکې به هم راځي که نه. او چونکې یوت چې کوم نوجوانان نسل دی که جینکۍ دي که هلکان دي نو هغوی دپاره دا ډېر اهم دی او حقیقت کې خدا موږ ته یو عام غونته کې شی ښکاري که نه. هر مسلمان دپاره ضروري جی جی او دا ډېر ضروري شی دی ځکه چې سړی یو شی ویني نو د هغه اثر زړه ته راکوزېږي که نه خوښیږي یا نفرت یا خوشحالي دا هر څه چې دی نو دا د نظر نه سټارټینګ د نظر نه کېږي که نه. زړه تسلیم او محرم تاسو تپوس وکړئ چې محرم او غیر محرم نو ټولو کې اوله خبره خو دا ده چې موږ ته اسلام د هغې شیز نه منع کوي که نه چې کوم شی موږ د الله تعالی نه غافله کوي دنیا ته متوجه کوي که نه. اصل خبره چې کوم محرم دی او غیر محرم تاسو تپوس وکړو نو دا خو ډېره لکه تفصیلي خبره ده خو زه به شارټ کټ تاسو ته بالکل شارټ کټ لکه مور شوه خویندې شوې رونه شول یا داسې خورزیګانې شوې ماسي شوه یا داسې نو دا خو محرم دي که نه یا کوم لیدل کتل کېدی شي او بالکل لیدل تاسو به هغوی ته ګورئ او خصوصا دې کې زه یو نوې خبره دا وکړم کېدای شي خلک پیرده مو کړي دغه مو کړي که ستا محرم چې کومې دي هغوی داسې لباس اچي چې مطلب نامناسب وي لکه څنګه چې عامه معاشره کې دی که نه لکه موجوده چې کوم صورت او چې ستا ورسره مایند چینج کېږي نو هغوی ته هم بیا نه ګوري او نو خود دا خو ګوره الله ته هغې حدودو نه منې کوي هغې دغه نه دې منې کوي چې ته کوم سره ستا ذهن ماړومبي کې دا خبره وکړه که محرمي خو هم چې هغوی داسې لباس اچي چې ستا په هغوی باندې قابو نه وي ته یې منې کولی نه شي بیا هغوی ته هم مه ګوره خیر خبرې خو سړی کوي. او بله خبره دا چې غیر محرم چې کومې دي تاسو خبره وکړه نو عام روټین سره په یونیورسټو کې په دغو کې لکه تاسو ته زه یو خبره وکړم الله دې راښکارۍ کې نه راولي خو یا به څوک مني یا نه خو تر نن تاریخه پورې زه چې کله نه بالغ شوی یم زما د لاس چېرته غیر محرمې سره نه دی لګېدل. په دې کې څو کاله وشلل د سړي د ماما او د سړي د خپلانې راځي او ټولې دا نه چې ښایسته نه یا ماډرن نه یا سمارټ نه یا د سړي زړه نه کېږي. زه دې ملګرو ته وایم زموږ نه سیوا جذبه او شوق او ژوندی زړه به دا ډوچایي نه خو دا خو به ځان کنټرول الله او رسول ته ګورو او که نه موږ نه تکړه اړو څوک شته چې الله او رسول دې خفه کړو نو دنیا ډېره خوشحاله کړو پاتې شي. دا خو دا خبره ده او دې کې یو خبره دا دی چې غیر محرمې اصل کې تاسو وګورئ نو چې کله سړی غیر محرمو سره تعلق جوړ کړي نو هغې نه پس څومره لکه دغه جوړېږي که نه یو هلک یو جینۍ ته وګوري هغه یې خوښه شي ورو ورو ګوري تعلق ورسره جوړ کړي بیا ورسره غلط تعلقات جوړ کړي نو بلیک میل یې کړي ویډیوګان تې وکړي بیا یې غلطه استعمالوي نو ته سوچ وکړه بیا چې بل کس ورسره واده وکړي نو هغه وایي یاره دغه خو لکې که نه نو د هغې ټول ژوند تباه شو که نه شو تباه. او دا خو تاسو سوچ وکړئ په یونیورسټیانو کې او په کالجونو کې عام دي او په عامو شیزونو کې که نه نو لکه موږ وایو تعلیم ډېر ښه شی دی خو چې د اسلام حدودو کې دننه یې پردې سره یې که نه لکه موږ ته الله او رسول کمې زنانه دي کمې تورسرې چې اجازت نه راکوي چې لاس ملاول لیدل کتل دا اسلام ناجایز مطلب چې ناجایز دي او حرام دي دا کم دي. دا خو جی ټولو کې اول خبره خو دا چې لکه عام طور باندې دا پردي خلک خاص هم نامحرمه دي که نه لکه چې ستا ښځه نه ستا خور نه که نه ستا مور نه ستا ماسي نه یا داسې نږدې چې کوم رضایي به خور دی نه نو دا خو ستا لکه دا چې که دا نو دا خو ستا محرم دی. د دې نه علاوه یو څو نورې دي د دې نه علاوه چې دی نو دا خو ستا غیر محرمې دي اگر که هغه ستا کلاس پیلوي. او یو خبره پکې وکړم ما ته ډېر خلک داسې وایي یاره جي زموږ زړه صفا دی نو زه ورته دا وایم ستا که زړه صفا یي که هر څه چې که لارې دې ستا ډېر زیاته ښکلې جذبه
خو چې اسلام ته یو حکم یو قید کیږي یو دغه کیږي که نه چې دی نه مخکې به نه ځي دا کار به نه کوي بیا دی کې به عقل نه چلوي جي واو که ستا زړه صفای که ستا نیت صفای کار صحیح ته به اسلام ته ګورې چې نبي علیه السلام نه صفا زړه د چا و د ټولو انبیاو چې دی نو هغوی پرده کوله نو ما تاسو عمر رضی الله تعالی عنه تو خلفای راشدین او تابعین او تبع تابعین او بزرگان دین او چې کوم صوفیای کرام دی او کوم نیک خلک دی نو هغوی چې دی نو غیر محرم سره دغه نه کوه نو دی نه ډېر فسادونه پرې دغه کېږي نو الله او رسول هم نه مني داسې ده که نه جي هغه که یونیورسټۍ دي هغه که اسمبلي حال دی که هغه اسپتال دی که کالج دی خو چې نامحرمه دي پکې الله او رسول تعالی اجازت نه درکوي چې د دې سره لیدل کتل وکړه د دې سره لاس میلاو وکړه دوره پورې وایي چې د دین د یو شعبې نه انکار کوي که نه وایي دی کافر دی نو بس فرایضو نه او د نس نه او د دې شیزونو که انکار کوي نو خو هغې کې اوس شک نشته قرآن نه انکار کوي که نه او ته د حدیث قدسي نه او د دې شیزونو نه انکار کوي نبي نه منې دا نه منې نو بیا ته د څه مسلمان شلې لکې که او د کافر د کفر خو ډېرې معنی دي یو خو لکه بلکل کم ته چې منګه تاسو کافر وایي لکه اوس علامه اقبال وي میں کافر ہوں که کافر کافر خدا ہمارا که نه نو یو هغه کافر دی هغه انکار به معنی انکار دی که نه میں کافر ہوں که زه د کافرانو خدای نه میں کافر ہوں که کافر زه د انکار کوونکو نه لکه انکاري یم که نه لکه چې کوم د الله نه انکار کوي زه د هغې نه انکار کوم نو بس چې دا خو لکه موږ ډېر سختۍ ته نه ځو بیا خلک ډېره مننه خوشحاله اوسې خوشحاله اوسې یو څو خبرې کومه زما ټولو مسلمانانو ته رونو بایګانو ته د وخت چې هر سړی دی الله او رسول نامحرم سره ملاقات خبرې اترې دا نه مني د سر اډو مني نه دې کې چې یو خبره تاسو ته زه کوم نامحرم ته په یو ځای کې کتل خو جهیز دي خو هغسې بسلو کې یو کس چې هغه کوي او کېدای شي مدرسو والا که څوک هغه به کوي نور ما ته پته نشته خیر یونیورسټیانو کې نور هر ځای کې ښه خلک وي که نه هغې ټایم چې ته هغې سره کله واده کول غواړې که نه نو یو نظر ورته کتی شي ځکه چې ستا پوره ژوند دی که نه او که داسې چې که نه هغه نظر چې څنګه ګوري یو بازار خو ډکې کم کم سره به نکاح کوي او نو تاسو راکښته ځئ موټرسایکل باندې ځئ ګاډي کې ځئ نو کله کله سوچ کوم هم زمونږ چې لکه دا معاشره داسې روانه ده که نه نو دا ملک زمونږ دا سیسټم هېڅکله سمې نشي خوړی چې د الله او د رسول د لارې خلاف وي که نه که هغه ملک دی که هغه انسان دی که هغه هر څه دي چرته هم سمې نه خوري تاسو څه پیغام ورکول غواړئ جې خیره کې بس موږ پیغام دا ورکړو چې عبدالله بھائی کومې خبرې وکړو نو الحمدلله دی خو هغه پوره چې زموږ زړه کې څه هغه هر څه ووایي خو دغه خبره به وکړو چې شریعت چې کوم دی د خپو لاندې کول نه دی پکار ځکه بس چې کوم الله تعالی او د تعالی رسول کوم حکم کړی دی که نه نو هغه شی بس هغې باندې عمل کول پکار دی او خپل اجتهاد پکې نه دی پکار زمونږ چې کوم امام هغې بس اجتهاد کړی دی بس حق زمونږ لپاره کافي شافي دی بالکل بالکل زبردست ته څه ویل غواړې ورور زمونږ معاشره کوم خوا لړه بسم الله الرحمن الرحیم د دې په هکله باندې به زه یو څو خبرې وکړم زمونږ معاشره چونکې دا خو اول د پاکستان خبرو کو نو دا د اسلام په نوم باندې آزاد دی او موږ دې کلتور ته وګورو دې رواجونو ته وګورو نو کیسه ستاسو وړاندې ده خو موږ به دې په باره کې څه خبرې ونه کړو بلکې عوامو ته به زه یو میسج ورکړم ځکه چې تاسو ته په دې موضوع باندې ډېرو خلکو خبرې کړلي د هغې دپاس زه خبرې نه شم کولی میسج به زه دا ورکړم چې زما رونو مسلمانانو او خویندو رونو تاسو لږ سوچ وکئ لږ نظر وکئ لږ فکر وکئ تاسو د رب العزت د الله تبارک وتعالی هر انعام هیروئ او تاسو دنیا یو نااهله چیز یو بیکاره چیز هغې پسې منډې وهئ او حال دا دی چې د جنت دروازه چې ده د جنت دروازې ته چې یو مسلمان مخامخ شي او یو لیش ځای ته یا یو سپک ځای ته صرف دی وګوري نو دی به په کتلو نه مړېږي بس 40 کاله 40 ورځې دغه شان د موده به دی هغې ته ولاړ دی پرې مړېږي نه نو صرف د جنت د دروازې دومره هغه دی نو دند انعامات نو هغه تاسو په دې ملعونه دنیا باندې پرېږدئ هغه انعام
او هغه اعلی انعامات، هغه اعلی جنت، هغه غفور او کریم ذات هغه تاسو په دې باندې پرېږدئ، د دې دنیا په یو څو پیسو باندې پرېږدئ، د دې دنیا په یقینا ما څخه داسې بیکاره الفاظ هم نشته دي چې یې لپاره استعمال کړم. دنیا ډېر ښه شی دی خو چې په سمه طریقه وګټلی شي او په سم ځای کې خرڅ شي. چې څومره لکه مثال به زه راکړم، تاسو وګورئ دا خښته چې جوړیږي نو خښته جوړه د خاورې نه شي، د دې چې بیا استعمال څومره قیمتي ځای کې وشي دا دومره قیمتي شي. که دا ګټر کې ولګي نو ګټر کې ولګېدل نو څنګه ځای دی، او که دا په جومات کې ولګېدل نو بیا وګوره ورته چې خلک پې سجده لګوي، خلک یې ښکلوي. نو دغه شان دي انسانانو الله تبارک وتعالی هر انسان له عزت ورکړی دی، او که هغه ځان یې بېعزته کوي دا دی په خپله ځان بېعزته کوي. دی ولې داسې خلکو سره ناسته پاسه کوي، دی ولې داسې کاروباریانو سره کاروبار کوي چې هغه د بېعزتۍ دی، هغه د دوی ناکامۍ دی. نو لہذا دله هر داسې کار په کار دی چې په هغې باندې الله خوشحالېږي، د الله رسول پې خوشحالېږي، او ده ته د هغې علم هم وي چې په هغه ته ښه پته وي چې په دې شیز کې زما کامیابي ده. نو اول خبره دا ده چې دنیا کامیابي داسې کامیابي نه ده، خو چې یو کس په دې دنیا کې صحیح طریقې باندې مال وګټي، صحیح طریقې باندې مال خرچ کړي، نو د آخرت دا جوړ شو. او هر یو انسان دا غواړي چې زما د بچي د مستقبل جوړ شي. نو زه حیران یم چې دا قوم دا خلک مستقبل وایي څه ته. زه خو مستقبل دې ته نه وایم چې هغې نه سبا حال جوړ شي، سبا د نه ماضي جوړه شي، هغه د به وروستو را روان وي او داسې ماضي نه جوړه شي چې بیا د سړي ذهن کې نه راځي. زه خو هغې ته مستقبل نه وایم، زه خو مستقبل هغې ته وایم چې هغه د آخرت زندګي ده چې هغه په ماضي کې بدلېږي نه، هغه همیشه دپاره به وي. نو لہذا تاسو هم دعا کوئ چې الله تبارک وتعالی دې ماله زما په علم باندې عمل کولو توفیق راکړي، او زه هم دعا کویم او کوشش ډېر زیات په دې خبر باندې وکړئ چې الله تبارک وتعالی زموږ د زړه دین ته مایله کړي او زموږ رب راضي شي. والسلام. خوشحاله اوسئ. ماشاءالله ماشاءالله. ګوره چې کله ښکلي علماو سره د ناسته پاسته کړي، د حق سچ دین ته د اورېدو دپاره د څه غوږ ایښي، نو بیا به ستا ذهن کلاوي، بیا به قدرتي خبرې جوړېږي او ستا ذهن له به راځي. نو پکار ده چې خپل حق سچ دین دا کلک ونیسو، دې سره ځان وتړو، ځان ورسره جوړه وکړو. که په دې جوماتونو کې زموږ دا ښکلي علما دي، ښکلې پګړۍ په سر ایښي دي، نو دا د تیار ناست دي، راځئ چې ورشو د مسلې تپوس زده کړه ترې نه وکړو. دا دنیا قیمتي ده، خو هله چې مونږ پې ځان له آخرت ښایسته کړو. نو ستاسو هم ډېره مننه. خوشحاله وباد اوسئ جي، خوشحاله وباد اوسئ، خوشحاله وباد. ماشاءالله خوشحاله وباد.